د محبت د حاصلولو دپاره که یو انسان د یو دودو دا وظیفه راونیسي نو رب العالمین به د انسان ته داسې بې پناه محبت ورکړي چې ټول خلک به ورته حق حیران پاتې شي او دی به خپل ځان ته هم حیران وي چې رب العالمین ما ته دا دومره لوی عزت د کوم ځای نه راکړو. زما عزتمندو نن درته د یا ودودو د الله جل جلاله یو ډیر مبارک نوم دی یا ودودو. د دې درته یو داسې زبردسته وظیفه ښیمه که کوم یو انسان د یا ودودو وظیفه راونیسي نو د محبت د حصول دپاره په دې کې رب العالمین یو ډیر لوی راز یو ډیر لوی راز ایښودلی. یوازې د هغې محبتونو دپاره نه چې د هلک او د جنۍ محبت وي، د دې نه علاوه د نور محبت او د مینې پیدا کولو دپاره هم د یا ودودو د وظیفه تاسو کولی شئ. لکه مثلا دوه کسان دي دشمنان دي، د هغوی دشمني ته په دوستۍ باندې بدلول غواړي، که د هغې دپاره د یا ودودو د وظیفه راونیسئ نو رب العالمین به هغه دواړه دشمنان د یو بل خواږه دوستان جوړ کړي. یا دوه کسان دي د یو بل سره په خپلو کې روان دي، موږ ته دا خبره منظوره ده چې دا دواړه دي په خپلو کې روغ شي، د هغې دپاره هم تاسو ته پکار دي چې د هغې دپاره هم تاسو د یا ودودو د وظیفه کولی شئ. هغه روان کسان به رب العالمین د خپلو کې دوباره روغ کړي او داسې به روغ شي چې د یو بل نه بیا زارېږي، قربانېږي. محترمو، د نفرت د ختمولو دپاره او د مینې محبت د فضا د پیدا کولو دپاره د یا ودودو په دې وظیفې کې رب العالمین یو ډېر لوی تاثیر او ډېر لوی اثر ایښودلی. نو محترمو راځئ دا وظیفه هم درته ښیم او د وظیفې کولو چې کوم صحیح طریقه ده هغه طریقه هم درته ښیم. یو انسان دی لکه بعضې خلک وایي که نه وي نره سره څوک مینه کوي په دنیا کې، نره باندې څوک خیال ساتي، سم نه کوي. نو د ده د ورونو دغې خویندو دپاره دا وظیفه چې نن کومه وظیفه ده دا ډېر زیاته مفیده ده. نو محترمو د وظیفې کولو طریقه دا ده چې په هر حالت کې د ستا په خولې باندې یا ودودو وظیفه شروع وي، یا ودودو یا ودود یا ودود. کله هم چېرته موقع میلاویږي یا ودودو وظیفه کوه، انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله تا ته یو ډېر لوی بې پناه محبت درکړي چې د هر انسان په اړه کې به د ستا سره بیا مینه وي.